د یو ډول تیلو سره څنګه خپل شرمګاه یخه کړو او څنګه د مېرمنې خواهشات پوره کړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو پرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. د یو ډول سیکس یا په دې یو ډول کوروالي سره څنګه کولی شو چې مېرمنې خواهشات پوره کړو او څنګه کولی شو چې مېرمنه خوشحاله او انزال کړو. که غواړئ چې دا ویډیو تر پایه وګورئ او په مطلب ځان پوه کړئ نو حتما زموږ ویډیو تر اخره راسره اوسئ تر څو په مطلب ښه ځان پوه کړئ. ډېر خلک او ډېر ملګري په دې کوشش کې دي او ډېر داسې تپوسونه هم کړي، سوالونه هم کړي چې موږ اکثره ټایم کې تاسو نه سوال کوو او زموږ جواب بیا منفي وي، خو موږ ته جواب نه راکوي. د دې لپاره چې ډېر خلک دا پوښتنه کوي چې آیا زه څنګه خپله مېرمن انزال کړم یا څنګه یې خلاصه کړم. نو تاسو کولی شئ چې په دې طریقه باندې تاسو خپله مېرمن انزال او خلاصه کړئ چې تاسو هم په دې چل تاسو نوي روږدي شوي واوسئ. نو راځئ تاسو ته به زه ویډیو ووایم. تاسو کولی شئ چې د زعفرانو سره او د ادرکو سره او د زیتونو تیلو سره په دې طریقه سیکس وکړئ. تاسو به د زیتونو تیل پاخه کړئ او دې کې به تاسو وچ ادرک واچوئ تر 15 ګرامه پورې. کله مو چې دې کې ادرک واچوئ نو له هغه وروسته به تاسو شات یا عسل هم ور واچوئ او دا به هم ورسره مکس کړئ، ګډ به کړئ. کله مو چې دا ور واچوئ نو تاسو به زعفران هم ور واچوئ. زعفرانو سره به تاسو دا دواړه درې واړه سره مکس کړئ. کوم څلور شیان چې تاسو ته ما وښودل دا درې واړه به لومړی تاسو مکس کړئ، بیا به له هغه وروسته تاسو عسل یا ګبین هم ور واچوئ څو دا ښه مکس شي سره. چې کله مو دا ښه سره مکس کړئ نو دې سره به تاسو وچې دانې غوندې جوړې کړئ. یعنې کله چې وچې دانې شولې یا هم داسې وچې کلکې نه باید چې د نسوارو په شان ته دانې ترې جوړې کړئ او دا بیا تاسو د ورځې 3 دانې په نهار د سهار له خوا نه وخورئ. بیا وګورئ چې ستاسو په کوروالي کې او ستاسو په جنسي قوت کې څومره فرق راځي. دا یوه اسانه طریقه چې نوې طریقه راغلې ده او ډېر اکثره خلکو پوښتنه کړې ده چې زه د کوروالي پر وخت کې ډېر زر انزال کېږم، د دې لپاره زه څه وکړم. نو خدای دې وکړي ملګري چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.